ګورې جي حکومت په خبرو چې ځو که نه نو بیا خو هغې خو وایي چې اسم نشته. نو زما یو سوال دی دې حکومت نه چې جلسه ناکام و خلک وله نه و راغلی نو دوی په کوم څیز پریشان دي؟ دا چې شپه ورځ ټي وي ته کښېني او همدغه خبرې کوي، خپل کارونه چې حکومت والا دي د دې خپل چې ډیوټیانې دي هغې پرېښي دي ټولو او شپه ورځ دي کښېني او بس وایي چې جلسه ناکام شو خلک وله رانهلو. چې جلسه ناکام و د دې په حساب باندې نو بیا دې بس خیر دی په ارام کښېني خپل حکومت دې کوي. اوس ګورې د دې د یېرې د وجه وایي سینټ الیکشن چې دی هغه مخکې کوو نو د دې د ټولو خبرو څه ریزن خو به وي څه وجه خو به وي که نه. اصل کې دوی اوس ډېر زیات یېرېدلي دي دې ته ښکاري خپل انجام او لاهور جلسه ته زه په خپله تللی وم بلکل دې ډېر زبردست او ډېر کامیابه جلسه وه او جلسهګاه خو پرېږدې دا جلسهګاه اطراف باندې چې څونه روډونه دي هلته خلک ولاړو او ګاډې ولاړو او خلکو هلته جلسه کتل ولې چې دننه بیا ځای نه دا خو ما خپل په سترګو لیدلي دي او زه هم هغه ټرافیک کې ډېر شوی وم ډېر زیات رش و ډېر خلک راغلي ډېر په جوش او خروش راغلي او پیپلز پارټۍ دا دې ځل ما کتلی دی چې پیپلز پارټۍ هم دوی وایي چې پنجاب کې نشته ډېر ښه پرفارمنس د پیپلز پارټۍ هم په دې جلسه کې او د دې دا چې کوم ګبراهټ دی او د دې چې کوم د خبرې دي هغې نه پته لګي چې جلسه کامیابه میډم تاسو دا چې کوم مومنټ روان دی دې ته په کوم نظر باندې ګورئ دې به نتیجه کې واقعي دا قام د دې حکومت نه خلاص شي یا بس دا یو فارمیلټي ده لکه څنګه چې عام تحریکونه چلېږي او بس بدیږي او جی ګوره د بل تحریکونه نه دې کې دا فرق دا دی چې دې کې ډېره جماعت چې دي پارټیانې چې دي هغه یوځای شوي دي او ټولو دا فیصله کړې ده چې دا حکومت چې نور لږ ټایم تېر کړي نو ملک دپاره چې دی زموږ وطن دپاره ډېره خطره ده نو د دې تلل خو بلکل ډیفینټلی عام خلک دا تاثر لري چې پیپلز پارټي به په دې مومنټ کې د مسلم لیگ سره یو ځای لاړه نه شي د هغې بنیادي وجه دا چې یو خو سیند کې د هغې حکومت دی دویم دا چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ هم د یو بل په مخ څه نه دي پرېږدي تاسو ورته په کوم ګورې جي د دې دا ټول پروپاګنډا چې ده تاسو ته پته ده چې پي ټي آی له یو کار ډېر ښه ورځي هغه پروپاګنډا کول دي دا ټول د دې پروپاګنډا ده او بلاول صاحب ډېر کلیرټي سره مینار پاکستان کې چې کومه جلسه وه هغې کې وویل چې د سند ګورنمنټ هم چې قرباني پکار وي نو دې نه پس ما خیال دی د دې خبرو بیا استعفاګانې چې کوم ورکړی شوي دي میډم ستاسو څه خیال دی چې دا هم زه بیا خبره کوم چې فارمیلټي ده که نه استعفاګانې تیارې دي او بیا د استعفا په نتیجه کې به کېږي سر الکټرال کالج به مات شي ستاسو په نظر ګورې جي استعفاګانې خو دا چې فیصله شوې د ټول خلکو خپل پارټي لیډرانو ته به ورکوي او هغه شوي دي تاسو کتلی ده چې زموږ چې سند چیف منسټر د مراد علي شاه هغه هم خپل استعفا چې دی هغه بلاول صاحب ته ورکړی دی او دا چې کله د دې ضرورت شي کم ټایم کې نو دا به استعمالیږي او بالکل ضرور به استعمالیږي مردان کې چې کومه ریلي ده 23 باندې د هغې په حواله باندې تاسو قام ته څه وایي او تاسو به پکې شرکت کوئ که نه مونږ خپله چې کم پروګرام مونږ ته راغلی د پی ډي ایم د پلیټفارم هغه د 3 یا 4 تاریخ ته مالکند کې او دا مولانا صاحب اوس پورې دا کلیرټي نه دی ورکړی چې دا خالي د جی یو آی ریلي ده دا ټول پارټیان به دې کې راځي چې ضرورت پېښ شي نو خامخا به دې کې هم راځي میډم د اتحاد به در کوم هدف پورې ستاسو چې حکومت ختم شي او د هغې په نتیجه کې بیا انتخابات وشي بیا به جدا جدا پلیټفارم وي بیا به د یو بل خلاف چغې وهئ که نه حکومت به همداسې جوړېږي څه کنسنسس ګوره جي تاسو چې کوم پی ډي ایم ایجنډا ده هغه ډېر کلیر ده هغې کې دا چرته هم نه دی ویلې شوی چې مونږ به انتخاب یو پلیټفارم نه وکړو دا چې دی هر یو جماعت خپل مینډیټ لري خپل یو ایډیالوجي لري هغې په حساب باندې به الیکشنز کې حصه اخلي او اتحاد جوړل او نه جوړل هغه ټایم سره بیا ګورو چې چا سره اتحاد کېدی شي هغه ځای کې وشي